ران غختي مودي ماټي خلاصو یې له پیغورا لږ صبر غواړي نورا. د ترنک پله څخه شروع بیا تر میدان هوایی پورې د احمد شاهي جادې سمسورولو هڅې. واندی لور په لورا لږ صبر غواړي نورا. د کندهار ښار د ښکلا او سمسورتیا پراخولو په موخه کندهار ښاروالي دا ځل د ترنک پله څخه بیا تر میدان هوایی پورې د احمد شاهي جادې څخه د اضافه خاورې د ایستلو هڅې پیل کړي دي. د دې کړنې اساسي موخه دا ده چې پر ګلدان ایښودل سوي نهالان او زینتي ګلان په منظم ډول اوبه سي او وده وکړي تر څو د ګلدان اضافي اوبه او خاوره سړک ته ونه لویږي. دا کړنه د اوبو ضایع کولو او جادې د تخریب مخنیوي په پار ترسره کیږي. د کندهار ښاروالي اړوند د سرسبزي امریت په پلان کې لري چې د یاد ګلدان لپاره د اوبو قطره‌یي سیستم هم فعال کړي. هیواد پرمختګ په لور روان دی لور په لورا لږ صبر غواړي نورا لږ صبر غواړي نورا. په دې خاوره تیر شوي دي بلها جنګونه چې ماتمونه شي زړونه چې ماتمونه شي زړونه. مخکې وو په جنګونو کې هم دلته تر پرونه چې ماتمونه شي زړونه چې ماتمونه شي زړونه.